چې کله د پکور کې لور و د نکاح قابل شوه او د جوړې خاوند ورته ملاویږي، یا د پکور کې نوجوان زوی دی او د نکاح قابل دی او د نکاح جوړه ښځه ورته ملاویږي، نو نبی علیه السلام فرمایي په دې کې جلدي کوه، بیا صبر مه کوه چې اوس به ورله وکړم او سعودي ته به لاړ شي او منوکري ورته میلاو شي. نو په دې کې چې کوم دی نوجوان له اول 14 کاله تعلیم وکړي، چې کله سړی بچي سکول کې داخلي 9 کاله عمر یې وي، 9 کاله دغه لاړل 14 کاله کې چې کوم دی تعلیم وکړي، نو 16 او 7 شو 23 سال شو، 23 سال یې زندګۍ دغسې لاړل. بیا چې کله نوکرۍ پسې منډه وي، نو پاکستان کې نوکري نه میلاویږي، 4-5 کاله نوکرۍ پسې منډه وي، نو 13 کاله عمر یې شي. بیا چې کله نوکري وکړي ځان له واده کوي، د واده تیاري کوي، نو 15 کاله عمر کې والد صاحب واده وکړي، نو بیا چې کوم دی په پیرانو پسې ګرځي، دو تعویض راوړو چې الله مې زوی له بچی ورکړي. بیا چې کوم دی مولا راځي تعویض وکړي چې الله مې وصي راکړي، نو هغه ته چې کوم دی تعویضونه خبرو ته تا بوډا کړی وروره در سره پر خپل ټیم دین او شریعت مقرر کړی دی. لہذا د واده خپل ټیم وي، د نکاح لپاره خپل ټیم دی، بچی له په هغه ټیم باندې نکاح کې کو ته ورله نکاح نه کې او ته رواجونو باندې د بچي او دغه صاحب د بچی نکاح ګرانې او دا بچی سبا د ګناه طرف ته روانېږي، دا بچی د زنا طرف ته روانېږي، نو ای پلار او مور او وړه دا خبره ته ورسره په دې ګناه کې شریک یې. ګورې دا ګناه ته کو دا بچی زی یا دا بچی زی، دا ستا قصور دی چې ته د بچي نکاح نه کې او ته ورته چې کوم دی ګرانې دا نکاح، نو صاحب شل توله به کالي ولیږي، نو په 1.5 لک روپۍ توله 13 لک روپۍ شوي. دا صاحب چې کوم دی دا به ورله کې او دا به ورله جوړې او دا به کې او دا به کې، نو چې دا ورکې راواچي، نو هلک نوجوان چې کوم دی بوډا شي، د واده وخت پې تېر شي، جینۍ په کور کې زړه شي، د واده وخت پې تېر شي، بیا په سپین سره یې ودی. نو نکاح په شریعت کې د ټول نه آسان کار دی، خو مونږ ټول ګران کار هغه نکاح ګرځولی دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي النکاح نصف الایمان، دا نکاح نیم ایمان دی، نکاح نیم ایمان دی. نکاح سره د مسلمان د نوجوان دا ایمان مکمل کیږي، سترګې یخې شي، بې سترګې چې کوم دی بازار کې پردۍ جینۍ ته نه اوچتېږي چې کله مسلمان نوجوان نکاح وکړي. خو چې نن بازار کې نوجوان جینکو پسې ګرځي او په موبایلو باندې لګي حل او 24 غنټې چې کوم دی لیډیز پس کې لګیا وي او په پټو کې پولو باندې ګرځي، دا چې کله ګوري پټو کې نوجوان لګي او به وخت نیولې پیښ چې دا دې کې چل لې دا بل چا سره چې کوم دی کانټیکټ بجلی نیولې دی بجلی، نو چې نوجوان بجلی نیولې وي دا د ستا د لاسه. نوجوان چې کوم دی په موبایلو باندې او په پردو جینکو ته په رنګونو باندې زلوړ باندې په زرګونو په لګونو کې روپۍ خرابې کړي. لہذا نکاح ورلو کا خپل به نوجوان بازار کې جنکو بس نه ګرځي او دا سترګې به یې خشي، بیا پردو جنکو ته نه ګوري. حدیث مبارک کې راځي چې دا کم نوجوان دی او نکاح نه ده کړې، یا کمه پیغله جینۍ ده او نکاح نه ده کړې، نو حدیث مبارک کې هغه نوجوان ته چې نکاح نه ده کړې هغه ته مسکین ویل شوی دی، غریب ویل شوی دی. او کمه پیغله ده او نکاح نه ده شوی، نو حدیث مبارک کې دغه جینۍ ته مسکین ویل شوی ده. مونږه مسکین او غریب هغه چاته وو چې مال ورسره نه وي، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث مبارک کې راځي چې کم نوجوان نکاح نه وکړي به دا مسکین نوجوان دی، او چې کمې پیغلې نکاح نه ده کړې نو دا پیغله مسکینه جینۍ ده. ګورې لہذا بچو ته نکاحګانې وکړئ، که ډېر تکلفات مه کوئ. دا مې ورته ویل چې معاشره کې نکاح مونږ او تاسو خپله ګرانه کړې ده. د حدیث شریف مفهوم دا دی ویل چې بهترینه نکاح هغه ده چې د بوج په لحاظ سره هغه سپکه وي او اسانه وي. دا اوس ته ما په شروع کې یو خبره وکړه چې دا د بچي حق دی چې پلار ورله نکاح وکړي. چې کله معاشره کې نکاح وي زناکارۍ به نه وي، معاشره کې کله نکاح وي نو بې حیایي به نه وي، او چې کله معاشره کې نکاح ګرانه شوه، نن سبا چې څومره زناګانې عام دي، څومره معاشره کې زناګانې کېږي، دا په معاشره کې مونږ تاسو نکاح ګرانه کړې ده. دا مونږ تاسو ځان ته خپله بوج جوړ کړی دی چې بچی مې نوکر شي ورله به کوم او کور جوړ کړم ورله به کوم او لور له به دا کوم دا کوم دا کوم دا کوم. اوس په هغې کې تاسو ته ما شروع کړل چې بوډاګانې کې او کله د نکاح وخت تېر شي نو بیا اولاد نه کېږي، بیا په مولیانو زیارتونو باندې ګرځو، وایي دعا کوو چې الله راته اولاد راکړي. لہذا د نکاح دپاره خپل ټیم دی، در سره لپاره خپل ټیم وي، خو که مونږ دا هر څه وپېژندل نکاحګانې آسانې کې، کارونه آسان کې. نوجوانان ګورې نن سبا وګوره د فیسبوک دور دی، د سوشل میډیا دور دی، دا نېټ دانه مردار سي دی چې سړی ورکړله به ډایرکټ به ته راشي. ګورې بچی چې کله په کمبل کې ودي نو دا مه وایه چې داسې ودې. ګورې بس بیا د نکاح وخت پې تېر دی، بیا دغه اوتو بوتو پسې ګرځي که نه، بیا دغه یو لانجې مانجې په موبایلو کې ګوري که نه، او بیا په موبایلو باندې لګي زلوړو باندې پیسې خرابوي جنکو سره که نه، په ګېټو خبرې کوي.
لہذا نکاح ورلو کې کار به آسان شي نکاحګانې اسانه کې معاشره کې خپل چې کم دی د ارث ختم شي به حیا ارث ختم شي نو کو نکاح عام شو کار به آسان شي ټول آسان کار په شریعت کې نکاح ده لیکن نن سبا پښتنو معاشره کې ټول نگران کار نکاح کوي